د انسانانو عمرونه د الله جل جلاله په لاس کې دي، خو ته یې داسې فرض کړه چې تا 80 کاله عمر وکړي، نو که ته هره ورځ 8 ساعته خوب وکړې، د 80 کلونو څخه دي 20 کاله په خوب کې تیر کړه. او که په هره ورځ کې 8 ساعته کار وکړې، نو 20 کاله دي کار کړی دی، او 15 کاله دي د ماشوموالي په نامه سره تیر کړي دي، چې دا ټوله 55 کاله سوه. همدارنګه که تا د ورځې په 2 واره خوړلو کې نیم ساعت پر سترخان تیر کړی وي، نو د خپل عمر 3 کاله دي د خوړلو دپاره مصرف کړي دي، چې دغه د خوب، کار او خوړلو د وختونو څخه 58 کلونه جوړیږي. نو د 80 کلونو څخه فقط 2 کاله پاته سوه. اوس نو دا راته ووایه چې د خپل رب عز وجل په عبادت کې دي 2 ساعته تیر کړي دي، او د قیامت په ورځ چې ستا رب عز وجل پوښتنه در څخه وکړي چې عمر دي په څه شي کې تیر کړی دی. کله چې د چین پخوانیو خلقو دا اراده وکړه چې له خپلو دشمنانو څخه په امن او امان کې ژوند وکړي، نو یې د چین هغه لوی او مشهوره دیوال جوړ کړی. دوی دا ګمان کاوه چې داسې څوک به نسی پیدا چې تر دغه لوړ دیوال دی راواوړي. خو دغه دیوال یا قلا تر جوړولو وروسته په لومړنیو 100 کلونو کې پر چین 3 ځله حمله وسوه، او د هیڅ حملې دپاره د دوی دشمنان دې ته اړ نسوه چې یا دې دغه دیوال سری کړي یا دې تر دغه لوړ دیواله ورواوړي، بلکې په هر وار کې به یې هغه د دروازې ساتونکو ته رشوت ورکړي، او بیا به د دروازې د لارې ښار ته ورننوتل. څرنګه چې چینایان د قلا یا دیواله په جوړولو مشغوله سوه، او د انسان جوړېدل یې له یاده ویستل، دغه بد حال ورته پیښ سو. نو موږ ته باید دا تجربه حاصله وي چې د هر شي تر جوړولو د مخه د انسانانو جوړول لازم. فقهي مسأله پوښتنه: دا له کومه ځایه در معلوم سوه چې په اوداسه کې د دغو درو اندامونو پریولل او د سر مسحه فرض دي؟ جواب: الله جل جلاله په خپل کتاب قرآن مجید کې د اوداسه دپاره دغه 4 اندامونه ذکر کړي او بیان کړي دي، او د سورة المائده په 6 نمبر آیات کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. یعنی ای مومنانو، کله چې تاسو د لمانځه ادا کولو ته ولاړېږئ او بیا اوداسه یاست، نو پرېمنځئ مخونه خپل او لاسونه خپل تر څنګلو پورې، د څنګلو د بندونو سره، او مسح وکړئ پر سرونو خپل، او پرېمنځئ تاسې پښې خپلې تر بجلکو پورې. ابن الجوزي رحمه الله وایي: داسې کسان مې لیدلي دي چې ډېر منځونه کوي، ډېرې روژې نیسي، پټه خوله یې ډېره وي، په خپل ځان او په خپلو جامو کې ساده او عاجزه وي، خو د خلقو زړونه نه ورنږدې کیږي، او په خلقو کې هم کم خاص مقام نه لري. او داسې کسان مې هم لیدلي دي چې ښایسته او ګران قیمته جامې اغوندي، نفلي کارونه او خشوع هم نه پر معلومیږي، خو د خلقو په زړونو کې د محبت پروت وي، او د عزت په سترګه ورته ګوري.
نو مې د دغه په سبب کې فکر وکړی څو دا را معلومه سوه چې خبره په هغه پټ او د تنهایی په حال کې ده که چا دننه او په تنهایی کې خپل ځان اصلاح کړي د فضیلت عطر یې د باندې پاشل کیږي او زړونه دغه د پر ښه بوی راټولیږي نو خبره ټوله دننه د زړه او د تنهایی په حال کې ده که څوک دننه اصلاح نه وي او په تنهایی کې د الله جل جلاله څخه ونه بیریږي د باندنی اصلاح د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې خپل زوی ته وصیت او نصیحت کاوه او ویل زویه علم زده کړه چې په علم کې لس فایدې سته علم ستا د روح پر صافوالي او مړانه دلالت کوي علم په تنهایی کې ستا مجلسی دی علم په مسافری کې ستا ملګری دی علم په اقامت یعنی چې پر کور یې ستا هم نشینه او غمخور دی علم په هر مجلس کې تا د مجلس په صدر کې کښېنوي علم د مقصدونو د حاصلولو وسیله ده علم د فقر په وخت کې مال او غنا ده علم د کم اصلو د پاره د لوړوالي سبب دی علم د شریف انسان د پاره نور هم د عزت او شرف زیاتولو سبب ګرځي علم د پاچا د پاره د هیبت او د